السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټیک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته داسې سیکرټ کوډونه درښایم چې د هغې په واسطه به تاسو ځان ته د موبایل ماسټر وایئ. مطلب چې کله هم چېرته موبایل اخلئ یا موبایل خرڅوئ نو چې دغه کوډونه تاسو ته یاد وي، دغه هر څه تاسو سره وي، نو تاسو باندې چېرته څوک د چا پلار هم غلط موبایل نشي خرڅولی. مطلب که په موبایل کې څه مسله وي، د آیمای مسله وي، په موبایل کې چې هر څه لګېدلي دي تر د کیمرې، د سپیکر، د مایک، هر څه پورې د دغه کوډونو په ذریعه تاسو هغه موبایل A to Z چیک کولی شئ. د هغې چې څه مسله وي هغه مسله تاسو په هغه ټایم باندې د هغه موبایل راویستلی شئ. نو ملګرو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو لایک هم کوئ، د ملګرو سره یې شیر هم کوئ. خو دې نه مخکې زه تاسو ته یو درخواست کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټیک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو دا ورسره سبسکرایب کړئ، خو د غنټۍ نشان هم کلک کړئ چې زموږ د نوي ویډیوز اپډیټ تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو قدرمنو دې لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. همدغه اپلیکیشن لینک چې دی دا موږ تاسو ته ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو به څه وکړئ، دغه اپلیکیشن چې کله خپل موبایل ته انسټال کړئ دا بس تاسو نه یو پرمیشن غواړي. تاسو به سمپلی هغه پرمیشن دې ته الاو کړئ. ټیک ده. اوس دلته کې تاسو کتلی شئ تاسو له دا 3 لاینز راغلي دي. تاسو چې کله په دې لاین باندې کلیک وکړئ نو دا تاسو کتلی شئ دلته کې چې د موبایل کومه کمپني ده، د موبایل چې هر یو کمپنۍ والا موبایل دی هغه ټوټل نومونه یې تاسو له راغلي دي. سمسنګ دی، سوني دی، LG دی، HTC دی، لینو دی، اوفو دی. خو نن سبا زیات چې استعمالیږي نو اوفو استعمالیږي او ورسره سمسنګ استعمالیږي. نو په دې سمسنګ چې کله تاسو کلیک وکړئ نو اولنی کم کوډ چې دی دا تاسو کتلی شئ د څه شي دی، دې کې به تاسو ته دا څه ښایي آیمي نمبر ښایي. نن سبا ټولو نه لازمي شی چې دی د موبایل آیمي نمبر دی. ټیک ده. کله چې تاسو موبایل الی نو لازمي خبره ده چې دغه موبایل آیمي نمبر چې دی دا تاسو ځان سره یاد وساتئ. ان کیس که ستاسو نه چېرته موبایل خدا نخواسته روک شي نو د دې په واسطه تاسو خپل موبایل بلاک کولی هم شئ. دغه شانتې تاسو اوس په دا استعمالوئ څنګه. دلته کې تاسو له د کاپي آپشن راکړی دی. کله چې تاسو په دې کلیک وکړئ نو دا به ډایرکټ تاسو ډایلر ته راشي. ټیک ده. اوس تا وګورئ تاسو کله چې دغه کوډ تاسو کاپي کو او دغه کوډ تاسو خپل ډایلر له راوستو، دا وګورئ په دې طریقې سره دا تاسو کاپي کو، دا کوډ راغلو ستاسو د موبایل کم ډایلر چې دی همدغه ډایلر له دا وګورئ. ټیک ده. نو د دې په ذریعه تاسو څه کولی شئ خپل له موبایل کم آیمي چې دا وګورئ زما د موبایل د آیمای نمبر یې ماله راواغسته دواړه آیمیانې. همدغه شانتې ورپسې راشئ تاسو کتلی شئ کم جنرال ټیسټ موډ چې دی یا کم ډسپلی چې دی هر څه چې دي د موبایل مکمل موبایل هر څه کوډونه چې دی ټوټل کوډونه تاسو ته په دې کې دننه میلاویږي. دا وګورئ د موبایل ریسټور کولو دپاره کم کوډونه دي، هر څه چې دی هغه ټول تاسو د دې ځای نه ښه په اسانه طریقې سره معلومولی شئ. دا کوډونه چاته یادېږي نه ځکه چې یو کوډ خو نه دی، دنیا کوډونه دي. نو هر یو کوډ چې دی هغه ټوټل کوډونه تاسو له دلته راکړي دي. دا وګورئ کم ډیټا کریټ مینیو چې دی یا کم کیمرا هر څه چې دی ټول تاسو له راکړي دي. دغه شانتې دا و د سمسنګ. ورپسې که تاسو وګورئ نو اوفو دی. نن سبا اوفو ډېر زیات خلک استعمالوي. نو دا ټول کوډونه د اوپو دي، د آیمای کوډ یا هر څه چې دي مکمل تاسو له موبایل کې چې څه شی استعمال شوی دی د هغې پوره معلومات تاسو د دې په ذریعه کولی شئ. نو ملګرو ډېر د کار اپلیکیشن دی. که څوک هم د موبایلو کاروبار کوي، موبایل اخلي یا خرڅوي، د هغو دپاره ډېر لازمي دی. نو امید لرم چې خوښ شوی به مې، که خوښ شوی به لایک یې کوئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.